ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای پر سپیڅلي نامه د لغمان ملي تلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو، تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي تلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم ستاسو پام راړوم د لغمان ملي تلویزیون بیلابیلو خپرونو ته، خو په پیل کې هم خبرونه. زه عبدالوارث مخلص یم. بسم الله الرحمن الرحیم. په ولایتي روغتون کې د لاغور اسانتیاو د رامنځته کېدو په موخه د مرستیال والي په مشرۍ ناسته وشوه. د لغمان په ولایتي روغتون کې د لاغور اسانتیاو د رامنځته کېدو په خاطر د مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله په مشرۍ ناسته وشوه. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې د مرستیال والي سربیره د عامې روغتیا ریاست مرستیال، د روغتون رئیس او د او پی ایچ موسسي ولایتي مسؤل، یو شمېر ډاکټرانو او د درملو اتحادیې غړو ګډون کړی و. مرستیال والي په پیل کې ټول ته راغلاس کړه او زیاته کړې ده چې د یادې ناستې موخه ولایتي روغتون کې شته ستونزې حلول، ناروغانو لپاره د درملو اسانتیاو برابرول او د درملو اتحادیې غړو سره د همکاري تړونونه لاسلیک کول دي. ښاغلي عبدالله ویلي چې ناروغان اړمن خلک دي، نو اړتیا ده چې لاسنیوی وشي. په ورته مهال په دې ولایت کې د درملو د اتحادیې غړو د ناستې په جوړېدو خوښي ښودلې او د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه مرستیال والي ته معلومات وړاندې کړي. د یادې اتحادیې غړو مرستیال والي او د روغتون رئیس ته ډاډ ورکړه چې د درملو په برخه کې به پوره همکاري کوي. په دې ناسته کې په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې شوي او لازم تصمیمونه پرې نیول شوي دي. د لغمان ولایت د ټولو ریاستونو رئیسانو، امیرونو او د ساده سازۍ کمیټو غړو ته د اداري پروسو د ساده کولو په اړه یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د لغمان ولایت مقام میلمستون کې د ټولو اداراتو رئیسانو، امیرونو او د ساده سازۍ اړوند د کمیټو مامورینو او کارکوونکو ته چې تعداد 114 کسانو ته رسیده، د اداري پروسو د ساده کولو اړوند یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د دفتر په خبرپاڼه کې راغلي دي چې یاد ورکشاپ د چارو د اداري عمومي ریاست تر چتر لاندې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ریاست، د اداري پروسو د ساده کولو ریاست له لوري د دې ولایت د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د دفتر په همکارۍ ورکشاپ ورکړل شوی. د پیل پر مهال یې مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله د اداري مراحلو د لنډون او ساده کولو په ارزښت او اداراتو ته راتلونکي مراجعینو سره د ښه چلند په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې د اداري پروسو ساده کول د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم له مخې کیږي او تطبیق یې موږ او تاسو ټول باندې لازمي ده. د خبرپاڼې له مخې ورپسې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني د سیمینار ګډونوالو ته د مسؤلیت پیژندنې، د اداري پروسو د ساده سازۍ د پیژندنې اهمیت او ګټو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې د ساده سازۍ د پروسې موخه ښه حکومتولي او هیوادوالو ته د غوره خدماتو وړاندې کول دي. نوموړي زیاته کړې د ساده سازۍ له امله مغلق او پیچلي اداري مراحل ساده کیږي او زمانګیره پروسې رالنډیږي. د خبر له مخې دوی داسې چارې هم تثبیت کړي چې د یو عادي کار په ډیرو ځایونو کې ګرځېږي او ډیر وخت نیسي، نو د ساده سازۍ له امله به دغه ډول موارد لږو قدمونو ته اړتیا او کمو ورځو ته به رالنډ کړي. په وینا یې د ساده سازۍ له امله د اماراتي ادارو د خدمتونو په وړاندې کولو کې اسانتیاوې برابریږي چې د دې له امله د هیوادوالو ادارو ترمنځ نږدېوالی راځي. د مهترلام ښاروال الینګار په مسیر له عمومي سړک څخه لیدنه او د شته ستونزو د حل په موخه یې سپارښتنې وکړې. د مهترلام ښاروال مولوي نظر محمد عتیق چې د لومړۍ ناحیې مدیر ملا عباس ابراهیمي یې ملتیا کوله، د الینګار په مسیر له عمومي سړک څخه لیدنه وکړه او د یادې ساحې وضعیت یې له نږدې لیدنه کړې. د مهترلام ښاروالۍ د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې ښاروال د لیدنې پر مهال د ګډ کمیسیون له فعالیتونو څخه خوښي څرګنده کړه او هغه هڅې وستایل چې د ښاري نظم او د پلو لارو د خلاصون په برخه کې ترسره شوی دی. نوموړي د سړک په مسیر یو شمېر شته ستونزې هم په ګوته کړي او د لومړۍ ناحیې مدیر ته یې سپارښتنه کړې چې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو په همغږۍ د حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د خبرپاڼې له مخې همداراز ښاروال ټینګار کړه چې د سړک دواړو غاړو ته ویالې او پلي لارې باید په اساسي او معیاري ډول جوړې شي ترڅو ښاریانو ته د تګ راتګ خوندي او مناسبې اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د مهترلام ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې مدیر ملا عباس ابراهیمي په مشرۍ د ګډ کمیسیون له لوري د الینګار هډې څخه تر پهلوان بابا پورې د سړک دواړه غاړې له خنډونو
پاکي او د ښاریانو پر مخ خلاص شوي دي چې له امله اوس خلک په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. او د لغمان د کثیر رشتوي انسټیټیوټ کې له مسلکي زده کړو لسګونه ځوانان فارغ شول. دوی خوښ دي چې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او هڅه یې دا ده چې د خپلو زده کړو پر مټ خپلو ولسونو ته ښه خدمت وکړي. نور حال په راپور کې. د روښانه راتلونکي په هیله د ځوانانو هلې ځلې. دا د لغمان ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت تر چتر لاندې له کثیرو رشتوي انسټیټیوټ څخه د 115 تنو هغو ځوانانو د فراغت غونډه ده چې په 15 بیلابیلو څانګو کې 2 کلنې مسلکي زده کړې کړي. د مسؤلینو په وینا فارغ شوي ځوانان په بشپړه توګه چمتو دي چې د خپل مسلک له لارې ټولنې ته خدمت وکړي. تخنیکی او مسلکی زده کړو د امریت د چتر لاندې لغمان ولایت د مرکز کثیر رشتوي انسټیټیوټ تقریبا د 15 څانګو څخه 115 تنه محصلین فارغ شول چې په هغې کې د کمپیوټر ساینس رشته وه، د برق رشته ده، د ساختماني انجینري رشته ده او د زراعت رشته ده. دغه محصلین موږ سره تقریبا 2 کلنې زده کړې دلته سرته ورسولي او عملا به دوی د بازار کار کې کار پیدا کوي او انشاءالله دوی به د جامعې خدمت کوي او جامعه به د دوی د خدماتو نه مستفید کیږي. بل لور ته فارغ شوي ځوانان خوښ دي چې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره شوې. دوی وایي هڅه یې دا ده چې په اړوندو برخو کې نورې زده کړې هم وکړي. 2 کلنې زده کړې واقعا زموږ لپاره ډېر لاسته راوړنې لرلې. شخصا زه چې کله راغلم ابتدا کې او تر اوسه پورې ډېر زیات موږ کې تغیرات راغلي او انشاءالله دغه زده کړې ته به نوره موږ دوام ورکوو او دې باندې به درېږو. ډېر زیات خوشحاله یم چې وموکولی شو دغه د 2 کالو درسي لړۍ دلته پای ته ورسېږو. نن فارغېږو. له مشرانو څخه مو دغه هیله چې موږ ته کاري فرصتونه برابر کړي تر څو وکولی شو خپل اقتصادي مشکلات په ښه شکل حل کړو. د یادونې وړ ده چې د یاد ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له اړوندو بنسټونو تر دې وړاندې هم لسګونه ځوانان له مسلکي زده کړو فارغ شوي. ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت.